نو د تصوف علم دې ته انعکاسي علم ویل کېږي. دا د شریعت د علم څخه شریعت ظاهر دی. شریعت هره مسله ښکاره ده، د تصوف هره مسله به چاته نه ښکاره کوي. د تصوف او د تزکیه هره مسله به چاته نه ښکاره کوي. پر دې باندې که تاسو بیا روح البیان وګورئ 81 صفحه پر دې باندې د ولی الله او د مورید غټه واقعه رانقل کړې کې واقعیت نظر. نو مقصد دا دی چې تصوف او تزکیه دا پټ علم دی، هر چا ته په لاس نه ورکوي. کله چې تصوف او تزکیه د هر چا لاس ته ولیدل، بس په دې پوه چې په تصوف او طریقت کې دي بدبختي شروع کړې، په تصوف او طریقت کې دي بدعات شروع کړې. بدعات یې دا دي چې چا ته به خبره په لاس نه ورکوي. د کشف او د الهام به د هر چا نه معتبره خوب به د هر چا نه معتبره، هغه د شریعت پر اصولو چې برابر وي هغه خوب به معتبره. تصوف او تزکیه کې خلک د تصوف او د تزکیه دعوه کوي، داسې خوبونه یې لیدلي چې پر شریعت یې راعرض کړي، شریعت یې برداشت نه کوي او ده په عمل پکړی. دا خو ظلم دی. دا د الله رب الجلال د شریعت سره ظلم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت سره ظلم دی. خلک په تاسو د شاده خوا اقتدا کوي، نو داسې باید ونشي. نو دا انعکاسي علم دی. قاضي صاحب مبارک فرمایي دا هغو کسانان ته حاصلیږي، هغه کسانان په دې علم پوهېږي چې هغه خاوندان د ولایت وي او یا خاوندان د جذب او د سلوک وي او یا د مریدانو له حال د موافق سره خلک په دې حال پوهېږي. هر څوک په دې حال نه پوهېږي. بیا دلته د خبره نقل کړې ده، وایي چې تصوف د حال علم دی، د تصنیفاتو ته ضرورت دی چې علماو تصنیفات پکې کړي دي. نو موږ ورته وایو چې د تصنیفاتو دغه ضرورت دی چې خالق خپل د اولیاءو حالات وګوري او دغه حالات په ځان کې راولي. ممکن چې الله رب الجلال به دغه اولیاءو په نظر ورته وګوري او د الله رب الجلال د رحمت او د فیضاتو ښکار به جوړ شي او د هغه رحمت او فیضاتو څخه به باپیزه جوړ شي. د دې دپاره نه چې تصوف او طریقت په کتابو کې دی، بس کتابونه وایي دا تصوف او طریقت دی، یا په دې کې تصوف او طریقت نشته. په دې باندې هم نه دی چې بس یو سړی وایي زه خلیفه صاحب یم چې ما هر څه کول زه خلیفه صاحب یم، بیا دا هم نه ده. طریقت او تصوف دا یو پټ علم دی چې ډېر تعلق یې تر زړه پورې دی. اثرات ډېر په زړه کې ښکاره کېږي، اخلاص په زړه کې ښکاره کېږي، محبت په زړه کې ښکاره کېږي، تزکیه او تصفیه دې په زړه کې ښکاره کېږي، تر قاله پورې ډېر تعلق نه لري. خو دا هم بیا عمومي قاعده ده چې د قال سره به مخالف هم نه وي. تصوف او طریقت به د قال سره مخالف نه وي.